ته به زما په تماشا وې او ما به تا ته کتل ته به زما په تماشا وې او ما به تا ته کتل موږ د سپومې په رڼا دواړو ښې مزې کړي دي. ملګرو سلامونه او نیکې ښېلې ډېر زیات احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری برانادان یم په دغه هیله چې امید ساتم چې تاسو به ښه او روغ جوړ وئ او د ژوند نه به ښه مزې اخلئ. ملګرو نن را سره بیا به د پروګرام کې شمس التمریز شمس صاحب را سره هم ولاړ او اصلي باسط صاحب ته د پروګرام کې هرکلی او نادان صاحب ډېره مننه کوم خاص کر د شمس التمریز شمس صاحب ډېره مننه کوم چې موږ ټایم راکړو او موږ سره ښکلي کلامونه شریک کړو. د شمس التمریز شمس صاحب ته یو غزل پیش کوم چې مننه جی دا زړه کې مه وایه چې یار زما نشي کړي دي دا زړه کې مه وایه چې یار زما نشي کړي دي د ډېره غمه مې جانانه شوګیرې کړي دي دا زړه کې مه وایه چې یار زما نشي کړي دي د ډېره غمه مې جانانه شوګیرې کړي دي سترګې مې ځکه داسې سرې دي بدګمانه نشي ستا انتظار کې مې په ویښه باندې شپې کړي دي دا زړه کې مه وایه چې یار زما نشي کړي دي د ډېره غمه مې جانانه شوګیرې کړي دي سترګې مې ځکه داسې سرې دي بدګمانه نشي ستا انتظار کې مې په ویښه باندې شپې کړي دي ته به زما په تماشا وې او ما به تا ته کتل ته به زما په تماشا وې او ما به تا ته کتل موږ د سپومې په رڼا دواړو ښې مزې کړي دي ته به زما په تماشا وې او ما به تا ته کتل موږ د سپومې په رڼا دواړو ښې مزې کړي دي د محبت نامه چې اخلم ما په کاڼو ولي شمس صاحب د محبت نامه چې اخلم ما په کاڼو ولي په دې پوه نه شومه چې چا راته خیرې کړي دي د محبت نامه چې اخلم ما په کاڼو ولي په دې پوه نه شومه چې چا راته خیرې کړي دي هسې په تمه تمه لاړه زندګي تېره شوه هسې په تمه تمه لاړه زندګي تېره شوه یو دې پوره نه کړه چې تا کومې وعدې کړي دي مننه کوم شوی متل دی چې ګیله اکثر د خپلو کېږي شوی متل دی چې ګیله اکثر د خپلو کېږي د پردو خلکو نه باسده چا ګیلې کړي دي ډېره مننه کوم ملګرو راکړئ د بل پروګرام پورې اجازت د لوی الله په امان.